بسم الله الرحمن الرحيم. افعال متصرفه. د فعل متصرف تعریف مخکې ذکر شوی و چې فعل متصرف د هغه فعل ته ویل کېږي چې د هغې څخه د ماضي، مضارع او امر ګردانونه استعمالیږي. نو په ننني سبق کې به دوه خبرې ذکر شي. یو د فعل متصرف اقسام، دویم کله په صیغو کې د فاعل د وجې نه بدلون راځي. نو د همدې د وجې نه په هر ګردان کې څوارلس صیغې ذکر کیږي. نو دا دوه خبرې به په ننني سبق کې ذکر کړو. لومبنۍ خبره د فعل متصرف تقسیم. فعل متصرف د معنا او زمانې په اعتبار سره په اوه قسمه باندې دی. اول فعل ماضی، دویم فعل مضارع، دریم فعل جحد منفی بلم، څلورم فعل مستقبل مؤکد منفی بلن، پنځم فعل مستقبل مؤکد سره د لام او نون تاکید، شپږم فعل امر، اووم فعل نهی. نو د فعل متصرف دا او اقسام دی په اعتبار د زمانه او معنا سره. دویم نمبر خبره چې کله په صیغو کې د فاعل په اعتبار بدلون راځي، نو دا خبره په فایده کې ذکر کیږي. فایده کله په صیغو کې د فاعل په اعتبار بدلون راځي، د همدې د وجې نه په هر ګردان کې څوارلس صیغې ذکر کیږي. په حقیقت کې فعل کې بدلون نه راځي، بلکې بدلون په فاعل کې راځي چې د دې تفصیل په لاندې توګه دی. د افعالو په ابتدا کې درې صورتونه دي. اول غائب، دویم حاضر، دریم متکلم. غائب د هغه ته ویل کېږي چې د هغه په باره کې خبرې کولی شي، موجود نه وي او د هغه په باره کې خبرې کولی شي. دویم حاضر، حاضر د هغه ته ویل کېږي چې هغه سره خبرې کولی شي. متکلم دا خبرې کوونکي ته ویل کېږي. بیا هر یو دو صورتونه لري، یو مذکر، دویم مؤنث. مذکر دا نر ته وایي او مؤنث دا ماده ته. بیا هر یو درې صورتونه لري، یو واحد، دویم تثنیه، دریم جمع. واحد دا هغې ته وایي چې یو فرد باندې دلالت کوي. تثنیه چې دا هغې ته ویل کېږي چې هغه په دوو باندې دلالت کوي. جمع چې د دوو نه په زیاتو افرادو باندې دلالت کوي. نو په دې ډول ټولې اتلس صیغې کېدل پکار وې، خو په عربۍ ژبه کې د اتلس صورتونو لپاره څوارلس صیغې استعمالیږي. نو پکار دا وه چې دا ټولې صیغې اتلس وې، ځکه په هر فعل کې فاعل مستقل بدلیږي. فاعل کله غائب وي، کله حاضر وي، کله متکلم. بیا کله مذکر وي، کله مؤنث وي، دارنګه بیا کله واحد وي، کله تثنیه او کله جمع. نو دا ټولې اتلس صیغې جوړیږي، یو د غائب، یو حاضر، یو متکلم. بیا دا درې واړه په دوه قسمه دي، یو مذکر غائب، دارنګې مؤنث غائب، بیا مذکر حاضر، مؤنث حاضر، مذکر متکلم، مؤنث متکلم. نو دا شپږ صیغې شولې. بیا دارنګې هر یو د دې نه په درې قسمه دي، واحد مذکر غائب، تثنیه مذکر غائب، جمع مذکر غائب. دارنګې واحد مؤنث غائب، تثنیه مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب.
پیدا شان واحد مذکر حاضر تثنیه مذکر حاضر جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر تثنیه مؤنث حاضر جمع مؤنث حاضر. بیا واحد مذکر متکلم تثنیه مذکر متکلم جمع مذکر متکلم. دارنګه واحد مؤنث متکلم تثنیه مؤنث متکلم جمع مؤنث متکلم. نو په دې اعتبار سره دا ټولې اتلس صیغې جوړیږي، لیکن دلته 14 صیغې دي. کمې 4 صیغې دلته کمې شوي دي، نو دا به مونږه په راتلونکو اسباقو کې ذکر کو چې دلته کمې صیغې کمې شوي دي. نو په ننني سبق کې صرف 2 خبرې ذکر شولې، یو د فعل متصرف تقسیم په اعتبار د معنا او زمانه سره چې دا په 2 قسمو، دویم کله په صیغو کې د فاعل په اعتبار بدلون راځي، نو د دې د وجې نه بیا په هر گردان کې 14 صیغې ذکر کیږي. د دې تفصیل